سلامونه ملګرو. نیک هیلې احترامات کرن خان باندې پېښور کې چې کومه حمله ده نو د شرم خبره دا ده، دومره بې شرمي ده پېښور کې چې قتلونه کیږي، خلک وژلی کیږي، د خلکو مالونه لوټ کیږي، ډکیتیانې کیږي، خودکش راننوځي، دهشتګرد راننوځي، کل عام خلک وژلی کیږي، یعنی غټ غټ جرمونه کیږي. دغلته د نشو ډیلران دي، دغلته هغه خلک دی چې هر قسم لغه د خاري ډانس چې ته وایي هغه ګینګز دي، د هغې خلاف پولیس کاروایي نشي کولی. او یو پولیس سیچو دا وایي چې دا زما اخلاقي ذمهواري ده. ته جج یې، ته چا کفیل مقرر کړی، که ستا کار یعنی ستا کار فیصله کول دي، دا فیصله به ته کوې چې یو برایي ده که نه، که خدای مکه یو برایي هم د اول خو موسیقي برایي نه ده. زما په نظر کې کم جرم نه دی، ګناه ورته تاسو ویلی شي، هر څه چې وایي هغه ځان له یو بیل بحث دی. خو دا جرم هم دی، نو دا بیا قانون ته وړاندې کولو، نه چې په هغه ځای کې بیا د موسیقۍ آلات ماتول، د هغې نه بیا غلا کول، د هغه بیګ ځان سره وړل، پیسې وړل د پروګرام. او دې نه علاوه یو سندرغاړی، او نه صرف سندرغاړی بلکې یو ښه شاعر هم دی کرن خان، یو خوږ انسان دی، پښتون دی، د پښتون ثقافت نماینده دی، د خاورې، د ژبې، د کلتور نماینده، چې چاته نه زیان رسوي، نه چېرته مړی کوي، نه دهشتګردي کوي، نه بمونه پلانټ کوي، نه د چا نه د پولیس والو په شان رشوت اخلي، نه په فراډ کې ملوث دی، نه بله ګندګي، یعنی یو پورم نه کار کوي چې د هغه د فن نه چاته خطر نشته. که چاته خوشحالي ترې نه میلاویږي، نو چاته غم نه رسوي، چاته تکلیف نه رسوي. یو په بې شرمۍ سره د هغه په پروګرام باندې حمله کول، هغه من هینډل کول، یعنی هغه له دیکې ورکول، او هغه سره لاس و ګریوان کېدل او تشدد کول، او بیا هسې هم په یو پرایویټ محفل کې د چادر او چاردیوارۍ تقدس پامال کول، دا په خپله د دې څنګه چې دی ځوان ځان ته لوی نیک او لوی زبرګ وي او لویه فرښته وي، نو دا عمل چې کوم دی دا په خپله د دې د اسلامي او د انساني اصولو برخلاف دی کوم چې دی کوي. که دی دا ګڼي چې دی ګڼي د یو کار دی موسیقي یا د موسیقۍ پروګرام ودروي، نو دی چا په چادر او چاردیوارۍ کې ورننوځي څنګه؟ دله دا اختیار چا ورکړی دی؟ قانون نافظ کوونکی دی، خو دی قانون په لاس کې اخیستونکی کلم نه دی. دی که یو جرم کیږي نو هم به دی پروسیډ کوي، کس په چارج کوي، عدالت ته وپیش کیږي، نه چې په هغه ځای کې بیا سزاګانې اوري او په خپله به د دې خبرې کفالت او وکالت کوي چې دا زما اخلاقي ذمهواري و. بیا دومره اخلاقي ذمهواري تا خپله په عجیبه انداز پوره کړې ده چې هغه ځای نه د پیسو بیګ دې هم وړی دی، سامان دې هم مات کړی دی، خلکو ته تکلیف هم رسولی دی، او ویډیو شوي دی او هغه بیا په سوشل میډیا هم راغلی ده. نو دا صرف او صرف دا د دې خلکو نه صرف مذمت پکار دی، که دا پولیس دی، که دا بله اداره ده، که دا سرکار دی چې هغه د انسانانو په ذاتي حقونو کې دننه وایلیټ کوي، د انسانانو په ذاتي معاملو کې دننه ورننوځي، په چادر او چاردیوارۍ او په پښتون ثقافت حمله کوي. یعنی دا انتهایی د شرم خبره ده، مذمت یې پکار دی. دې خلکو له لږه حیا پکار ده. زه به اخیره کې په دې کې دغه مختصر شانې ویډیو هم ولګوم. ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه، خو دا زموږ فرض دی چې د دغه مظلوم انسان سره او د دغه ټولو مظلومو سره چې په دغه محفل کې موجود وو، د هغې حق جوړېږي چې موږ ورسره ودرېږو، ځکه دغه خلک چاته کم زیان نه رسوي. هغه بنیادي خبره هم دا ده، نه دهشتګرد دي، نه ترهګر دي، او نه د چا بل رانه کړی. هغه ما په لومبۍ په سټارټ کې په دې باندې تفصیلي خبرې وکړې. زموږ غوښتنه دا هم ده چې دغه متعلقه پولیس پارټي چې کوم ده، دغه ټول دې سسپینډ کړی شي، د دغه ټولو خلاف دې فوري طور کاروایي وشي، او په راتلونکي کې دې نه صرف فنکارانو، هنرمندانو او دغسې آرټسټانو ته پناه ورکړی شي، بلکې سماجي او ټولنیز شعور دې هم د دې په باره کې بیدار کړی شي چې دا خلک د معاشرې ګټور خلک دی، کلتور یې ژوندی ساتلی دی او باقي یې ساتي او بقا ورکوي. نو ولې نه چې د هغې قدر وشي، نه صرف قدر یې وشي بلکې د هغې د رایې، د هغې د پرایویسي هر قسم احترام وشي، د هغې د جان او د هغې د مال د ټولو کور ودان.